بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې تاسو ته ښیو چې دوه تام عددونه څنګه جمع کوو، که هغه هم علامه وي او یا مختلف العلامه وي. څنګه موږ دوه عددونه چې هغه هم علامه وي، یعنی یو ډول علامه ولري، مثبت 4 او مثبت 3. د دې علامه هم مثبت ده، د دې هم مثبت ده. د دغو دواړو جمع کول څنګه کوو؟ دلته تاسو وګورئ، دا موږ کولی شو چې په دې شکل باندې هم ولیکو. دلته وګورئ، که چېرته مثلا موږ د عددونو په محور باندې وګورو، نو دلته به موږ ته معلوم شي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. په دې شکل باندې موږ جوړولی شو. 4 ته تاسو وګورئ، له دې ځای نه تر دې ځای پورې 2 3 4، له دې ځای نه تر دې ځای پورې زموږ دا عدد دی مثبت 4. له دې نه وروسته دغه بل عدد هم په عین شکل باندې دلته جوړوو. نو 1 2 3، نو دا ګوره دا مثبت 3 دلته ده. نو دواړه هم علامه دي، هم علامه وي، یو ډول علامه ولري، نو د 0 په یو خوا کې به قرار ولري، د 0 یو خوا ته پراته دي. نو 4 او همدارنګه 3 نور کوم ځای ته ورسېدو؟ په خپله په هغه باندې 9 ته ورسېدو. دا یې په لنډ شکل باندې چې پخوا هم موږ ویلي چې 4 او 3 مساوي کېږي له 9 سره. دلته تاسو په د عددونو په محور باندې هم ولیده چې په دې شکل سره کېږي. بل ډول په ریاضي باندې که چېرته موږ وایو چې که چېرته علامې هم یعنی یو ډول علامه ولري، دا مثبت ده، ګوره دا مثبت ده، علامه یې خپله مثبت راځي، 4 او 3 سره مطلقه قیمتونه هم سره جمع کړو، نو 9 کېږي، علامه یې بېرته ږدو. په همدې شکل باندې که چېرته مثلا موږ یو بل هغه ته وګورو، یو بل مثال ته وګورو، تاسو وایي دا هغه وګورئ، د په عین محور باندې منفي 3 ده جمع منفي 5. دلته تاسو وګورئ، دلته هم په خپله په محور باندې موږ کولی شو چې وګورو 3 4 5 6 7 او 8. دلته وګورئ، دې ځای نه تر دې ځای پورې 3 ده، منفي 3 به شي، او له دې نه 1 2 3 4 5، دې ځای نه تر دې ځای پورې واحدونه یې منفي 5. دا هم منفي ده، د 0 نه دا خواته قرار لري، منفي 3 او دواړه ټول سره جمع سي، نو تر دې ځای پورې منفي 8 ته رسیږي. نو له دغه د عددونو په محور باندې چې موږ وښوده، دلته معلومات کېږي موږ ته، لکه مخکې چې موږ خلاصه کړه، که چېرته دوه عددونه موږ سره جمع کوو او د هغوی علامې یو ډول وي، دلته علامې مثبت وي، دلته موږ وایو چې که چېرته علامې منفي هم وي، یو ډول علامې ولري، علامونه یوه علامه ږدو او عددونه خپل مطلقه یې سره جمع کوو. دا 3 ده او دا 5 ده، جمع کوو یې 8 کېږي. نو په دې ډول باندې که هغه مثبت وي او که منفي وي، نو موږ یې په دې ډول باندې جمع کولی شو. او په دې شکل باندې مې تاسو ته وښودله چې په د عددونو په محور باندې څنګه ښکارېږي. دا یې مثبت عددونه او د منفي عددونه چپ خواته ځي او سره جمع کېږي. دلته پوښتنې درکړل شوي، ویډیو ودروئ، بیا پوښتنې حل کړئ او له درکړل شوو ځوابونو سره یې پرتله کړئ. د پوښتنو ځوابونه دلته درکړل شوي دي، له خپلو ځوابونو سره یې اوس مقایسه کړئ. دا ځل دلته ورکړل شوی دی چې تاسې د داسې عددونو، تامو عددونو
جمع پیدا کړی سي هغه مختلفې علامې سره لري. نو په دې مثال کې اوس وایي -8 ده، دا جمع کوي د -3 سره، یا -3 جمع کوي له -8 سره. دلته تاسو وګورئ په دې د عددونو په محور باندې ګوره. اوس موږ لومړی 3 دلته په نښه کوو، 0 دلته دی، 1 2 3 دا -3 دی. تر دې ځای پورې موږ کولی شو چې ویښیو، ځکه چې په محور باندې چې کله موږ عدد لیکو مثبت څه ده ښي خواته راځي، دا وکتورې یعنی جهت د ښي لور ته ده له 0 نه، او د منفي څه ده چپ لاس ته موږ لیکلی شو. نو تاسو وګورئ چې په دې کې -8 ده، نو موږ 1 2 3 4 5 6 7 او 8 تر -8 تر دې ځای پورې رسیږي. 1 2 3 4 5 6 7 8. نو له دې ځای نه تر دې ځای پورې موږ یې لیکلی شو. کله چې موږ دا ولیکو دلته موږ اوس پوهیږو چې د هغه په خاطر باندې دغه 3 چې مثلا موږ لیکو 3 موږ باید داسې ولیکو چې هغه اصلي عدد چې دلته موجود دی -8 دي، له دې نه ځکه د دې جهت څه ده ښي لور ته ده، بیرته موږ 1 2 3 تر دغه ځای پورې، ځکه چې دغه دواړه وکتورونه چې دي د یو د بل خلاف راغلی دي. نو که چېرته موږ یو له دې خوا کېږدو او د هغه څخه بیرته هماغه 3 واحده دا کېږدو، نو دلته تاسو پوهېږئ چې موږ اصلي د دواړو له هغه څخه دا عدد موږ ته لاسته راکړ. نو دا عدد که وګورو ګوره -1 -2 -3 -4 او دا -5. اوس زمونږ قیمت یا حل راغی -5 شو. دا چې کله موږ اوس ګورو په اسانه طریقه سره موږ له دې نه نتیجه داسې اخیستلی شو چې که چېرته دا یو مثبت وي او دا بل څه وي منفي وي، موږ داسې لیکو که چېرته عددونه مختلفې علامې ولري او موږ یې جمع کوو، د دې د جمع لپاره موږ داسې لیکلی شو چې کوم عدد غټ عدد ده د غټ عدد څخه کوچنی عدد منفي کوو. اصلا موږ خو جمع کوو د جمع لپاره موږ دغه تفریق کوو. غټ عدد په نښه کوو، له دې نه وړوکی عدد منفي کوو. له 8 نه چې 3 لاړ شي څو پاتې کېږي 5 موږ ولیکو. بیا موږ وایو چې د غټ عدد علامه هر څه چې وي هغه موږ دلته لیکو. اوس که چېرته موږ د دې علامې ته وګورو منفي ده منفي لیکو. تاسو وګورئ چې پخوا هم په د عددونو په محور باندې وښوده، هلته -5 راغی او په دې شکل باندې هم -5 راغی. چې اول په عملیه کې غټ عدد په نښه کوو، له غټ نه کوچنی منفي کوو او لیکو یې، بیا ګورو مغه د غټ عدد علامه دلته ورته کوو. په دې ډول باندې مونږ مختلف العلامه عددونه چې هغه تام عددونه دي په دې ډول باندې مونږ جمع کوو. یو بل مثال هم ګورئ. په دې مثال کې هم 2 عددونه درکړل شوي دي چې -7 جمع -5. 2 عددونه دي، د دواړو عددونو علامې مختلفې دي، یو مثبت ده یو منفي ده. پخوا مونږ څه ویلي چې اول دا کوو، د دې لپاره چې غټ عدد په نښه کوو. دا زمونږ غټ عدد دی، صحیح ده، ځکه د مطلقه قیمت غټ دی چې د کوم عدد مطلقه قیمت غټو هغه عدد په نښه کوو. دا مونږ په نښه که. دوهم په دوم قدم کې له دې غټ عدد نه چې مطلقه قیمت غټ ده دا وړوکی ترې منفي کوو. 7 نه چې 5 لاړ شي څو پاتې کېږي 2. دریم قدم کې څه کار کوو، د هغه عدد چې مطلقه قیمت غټ ده د هغه علامت څه شی ده،
هر علامه چې هغه لري هغه علامه دلته ځواب کې هم هغه مونږ کدو. نو دا یې ځواب شو. اوس یو بل عدد مثال ورته لیکو چې 4 دي، مثبت ده او جمع -3. دا مثبت ده او دا منفي ده، دا دواړه سره جمع کوو. بیا هم په لومړي قدم کې لومړی مطلقه قیمت د کوم غټ ده؟ د دې عدد مطلقه قیمت غټ ده. نو دا هم په نښه که په اول قدم کې د دوم عدد مطلقه قیمت کم ده، نو 4 نه چې 3 لاړ سي 1 پاتې کېږي. د هغه عدد چې مطلقه قیمت غټ ده د هغه علامه ورته ږدو. د دې علامه څه شی ده؟ مثبت ده، ځکه مثبت لیکلو ته ضرورت نشته. د دې چې مثبت ده دلته هم په ځواب کې هم مثبت علامه مونږ که ولیکو یا یې ونه لیکو، ځکه دلته هم نه ولیکل شوی. که ولیکو او یا یې ونه لیکو یو معنا لري. د دې 4 او جمع -3 د دې ځواب مثبت 1 دی. دلته پوښتنې درکړل شوي، ویډیو ودروئ، بیا پوښتنې حل کړئ او له درکړل شوو ځوابونو سره یې پرتله کړئ. د پوښتنو ځوابونه دلته درکړل شوي دي. له خپلو ځوابونو سره اوس مقایسه کړئ.